د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په مشرۍ د شکایتونو اوریدو او غصب د مخنیوي کمیسیون له لوري چې پکې د دې ولایت بېلابېلو مسؤلینو شتون درلود د مشتریانو په نوم د ځانګړې ورځې په ترڅ کې د خلکو ستونزې واورېدې یا د ستونزې چې د وري په 20مه ولایت مقام کې له سهار 8 بجو څخه د ماسپښین تر 2 بجو واورېدل شوې پر مهال د خلکو بېلابېلې ستونزې د اړوند مسؤلینو سره حل او یو شمېر نورو د تعقیب په موخه مسؤلینو ته سپارښتنې وشوې. د دې ولایت والي شاه محمود میاخیل وویل د غصب د مخنیوي او شکایتونو اوریدو کمیسیون کې د ټولو ریاستونو مسؤلینو او اساسو شتون درلود چې د خلکو ستونزې ځینې حل کړي ځینې د حل په موخه تر تعقیب لاندې ونیولې او یو شمېر نورو حل په موخه مسؤلینو ته په شفاهي ډول لارښوونې وکړې. نوموړي د شکایتونو اوریدو په ترڅ کې د ځمکو ادارې ته لارښوونه وکړه چې د ولسمشر د حکم له مخې د کامې ولسوالۍ د طاهر قري په سیمه کې د زراعت مسلکي لیسې د ځمکې د انتقال چارې ژر تر ژره ترسره کړي. همداراز د شهیدانو او مولودینو ادارې ته لارښوونه وکړه چې د شهیدانو کورنیو او متقاعدینو د کتابچو ستونزه په اساسي ډول حل کړي او په دې برخه کې د خلکو شکایتونو ته د پې ټکی کېږدي. ښاغلي میاخیل همداراز مسؤلینو ته د بېسوده ولسوالۍ په توخچي سیمه کې د دولتي ځمکې د غصب څخه د ژغورلو او د هغه کسانو سره د قانوني چلند ترسره کولو لارښوونه وکړه چې په خپل سري ډول یې په خلکو پلوري. سه شنبې ورځ موږ د خپل مشتریانو لپاره د دې د شکایتونو د ستونزو د اورېدلو ورځ تعین کړې ده او دې کې د امنیتي ادارو د نورو سکټوري ادارو مشران هم راځي. کوم مسایل چې مالته ځای په ځای حل کېدلی شي هلته حل کوو، کوم مسایل چې تعقیب غواړي هغه ولسوالیو سره یا اړوندو ادارو سره ټلیفونونه ورته کوو تعقیبوو یې. مسایل تقریبا د غصب مسایل شته دی، د فساد مسایل شته دی، د ځمکو مسایل ډیر زیات دي، حقوقي مسایل بعضې مسایل په دوران کې اچول شوي د کلونو را په دې خوا. نو کوشش کوو چې تر یو حده پورې د دې خلکو مشکل حل شي او د ولایت دروازه د دې په مخ بیرته وي. د دې ترڅنګ زما د ټولو ریاستونو هم دا غوښتنه ده او ټولو ته مې دا ویلي دي چې دوی په خپلو ادارو کې هم باید د خلکو شکایتونه واوري، د خلکو ستونزو ته غوږ کېږدي. که دوی دا مشکلات هلته حل کړي نو بیا ولایت ته نه راځي. نو کله چې هلته نه حل کېږي بیا مجبور چې ولایت ته راشي او موږ د دې ستونزو ته غوږ ونیسو. نو دا په حقیقت کې زموږ هغه د خدماتو یوه بېلګه ده چې خلکو ته وړاندې کوو او د خلکو ستونزې حل کوو. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل سره همداراز د رودات ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو په غازي امان الله خان ښارګوټي کې دوی ته د 2000 نمرو د ورکړې د ژمنې عملي کېدو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. دوی زیاته کړه د یاد ښارګوټي مسؤلینو له لوري دوی ته 4000 نمرې ځانګړې شوې وې چې 2000 یې ورکړل شوي او 2000 نورې لا هم پاتې دي چې د ننګرهار والي له لوري د قضیې د څېړنې ډاډ ورکړل شو. د شکایتونو اورېدو په لړۍ کې د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو زده کړیالانو د لوړ فیس له امله شکایت وکړ چې د کمیسیون له لوري اړوند پوهنتونونو ته په دې برخه کې د اصولي اجراتو ترسره کولو لارښوونه وشوه. د مشتریانو په دې ځانګړې ورځ د شکایتونو اورېدو او غصب د مخنیوي کمیسیون په فعالېدو ګڼ شمېر مشتریانو خوښي وښوده او خپلو ستونزو د شریکولو ترڅنګ د تعقیب په برخه کې د همکارۍ غوښتنې وکړې. د یادونې وړ ده چې د مشتریانو په نوم د هرې سه شنبې په ورځ د خلکو شکایتونه، ستونزې او د غصب مخنیوي په موخه اقدامات د ننګرهار والي په مشرۍ د شکایتونو اورېدو او غصب د مخنیوي کمیسیون له لوري ترسره کیږي.